خان او پټ راز. په یوه کلي کې یو خان و چې د شتمنۍ او غرور له امله مشهور و. خلک به یې تحقیرول او ویل به یې چې زه هر څه کولی شم او هیڅوک زما مقابله نشي کولی. خو خان یوه شپه یو عجیب خوب ولیده. یوه زړه ښځه ورته راغله او ورته ویې ویل: خان صاحب، که غواړې خوشحاله شې نو د خپلې شتمنۍ یوه برخه بېوزلو ته ورکړه. خان دا نه منله، خو کله چې دا خوب 3 شپې ولید پریکړه یې وکړه چې خلک وازموي. یوه ورځ یو غریب سړی راغی او خان ته یې وویل: خان صاحب، زه ډېر غریب یم، لږ مرسته راسره وکړه. خان وخندل او ویې ویل: زه هیچاته خپل مال نه ورکوم. هماغه شپه خان یو بل خوب ولیده. زړه ښځه بیرته راغله او ویې ویل: اوس به دې سزا ووینې. خان سهار پاڅېده خو نشو تللی ځکه چې پښې یې پلچ شوې وې. له هغې ورځې خان پوه شو چې غرور یې زیان رسولی. له هغې ورځې نه یې له خلکو سره نیکي کول شروع کړل. ګرانو دوستانو، له دې کهانۍ څخه موږ ته دغه سبق میلویږي: که چېرته موږ غرور او تکبر ولرو نو الله به موږ سره خپل حساب کوي او موږ ته به دردناکه سزا راکوي. هیله ده چې ټول دوستان له بخل او تکبر څخه ځان وساتئ، ځکه چې دغه تکبر په راتلونکي کې سړي ته لوی زیان رسوي او انسان د تباهۍ سره مخ کوي او په ځمکه یې غورځوي. نو هیله ده چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې او د پام وړ ګرځېدلې وي. تر پایه لیدلو مو ډېره زیاته مننه. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډېره زیاته مننه.